Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kharazu lesson 38 of Excel 2013. اتدرشم نمبر 10 متاثر بیام فرمولا ټاپ دی او فنکشن لایبرری ګروپ دی متاثر نن ورځ چیرته متاثر څلورم نمبر کټګوري لولو چې غته لیکيږي مات اینڈ ټرایګونومټري فنکشن یعنی دا مطلب د ریاضي او د مثلثات مربوطه فنکشنونه پکې دي ښا تعریف یې زکو وای مات اینڈ ټرایګونومټري فنکشن ار یوزد فار ماتمیټیکل اپریشن آن ویلیوز موږ تاسو دې په تور کولای شو مطلب سکو بعض ریاضیکي عملی سکو تر سره کو بچی باندې په بعضو عددونو باندې ویلیو مین عادت سره خلل ته کنټرول ډبلیو پریس کوم ورپسې کنټرول پلس ان ښه راځو چیرته فارمولا ټاپ تر زما او دې باندې کلیک کوم اول مثلا کنه چې د ای بی ایس مین ابسولوټ ویلیو اوس فار ایگزامپل زه ټاپ کوم لکه تم چې منفي سل څومره کې ما څه لکانو مثبت سل یعنی د هر منفي عدد خلاف چې د دروړي مثبت عدد دروړي ګوره دا قسم ته ټاپ کوم چې لکه ایکوال ای بی ایس کله کله څومره منفي لس جواب یې څومره ما سره خدامي اشتباه شکل لا اي بي اس انټر کا سو لکه جواب سو شو لس شو لکه دا ست ټایپ کې ګوره ته چې ایکوال د سل نه لکه 200 300 منفي کا اوس ګوره ماته لکه سره زیو سوی منفي 200 دا ګوري مطلب صحیح نه کنه دا قسم ټایپ کا لکه ایکوال اي بي اس کړه چې لکه د کم عدد نه مطلب زیات منفي کا سونه لکه ضربتي منفي کا انټر کا چې اغله ما سره اي بي اس ماته کړه سیدا اي بي اس انټر کسي راوړم ما سره 900 ای بی اس فنکشن څخه کار کول کنه ابسولوټ ویلیو درته راوړي ښه د هر منفي عدد سره راوړي خلاف مثبت عدد راوړي خرازو بیا دلته په دې کلیک کوم بل کې چې ماته وي چې ا کوساین ایچ ها ا کوساین ایچ څخه کار کی ګورو ته په دې کلیک کوم لکه اسو کومه ته مطلب چې ریټرن ا ساين اف نمبرز پر ایگزامپل کوم لکه 90 درجه لکه انټر کا اوس ګوره ما سره کوم دي سره غلطه دارانه غي ماته نه ډسپلی کیږي سو کوم درته یو نمبر ټایپ کوم لکه څومره او تم کیو انټر کسو لکانو صفر غي ما سره بیا جواب ټایپ کوم تم چیرې پر ایگزامپل صفر جواب سره غي ما سره دومره راغی دا څه کوم تاسو مطلب ایرک خارزم بدلتا مات انټرګنومټری نه بل مې لکانو ا کوساین ایچ هایپرابولیک لکه تا غوړې مطلب د هایپرابولیک هغه څه کې ټایپ کوم چیرې ا کوساین ایچ مطلب دوه څومره دی ماته وایي چیرې دومره دی ګوره مقابل کوس کوم تاسو ایر کوړته وایي کنه ا کوساین ایچ څه مطلب شو یعنی مطلب ماته کوساین پیدا کړه د مقابل کوس ها خلاص بیا دلته په دې کلیک کوم بل لکه چې ماته چیرې ا کوتانجان ملک کارې اوکې کله کا سو کا پر ایگزامپل ټاپ کوم لکه تم چیرې دومره اوکې کا سره جما سره وای چې دومره زویره سیدا خارجو بیا مات انټرګنومټیکل کسې د خمو تم چران اګریګیټ ا کوساین ایچ مطلب ما پر کلیک کړي نو اوس ګوره مطلب مقابل کوس دی ها او تم چرای دوه مطلب څومره دی ماته چر دومره دی سیدا ا کوساین ایچ هم تاسو ورته وایو خارجو بیا دلته بل چې ما سره لکانو اګریګیټ فنکشن دی کلیک کړي بندا اوس ګوره مطلب څه ویل کانو فنکشن نمبر آپشن ویلیو کې اوکې اوس ګوره ماته څه ویل کانو فنکشن نیم آپشن ایریا مته سورسته کاروخه چې په دې کې څه خبرې ډیټابیس فنکشن ته پکار کومه ښه دا ګور ډیر میم پرشن د اګریګیټ فنکشن ورته ویل کیږي یو کوښنی غوند لیس به جوړ کوم تاسو په دې باندې سټپ بای سټپ زته کار کومه ښه رازو بل د لسین خام ہوتم چرا مرسه کا مطلب کنورٹ رومک نومریک ټو عربی کلیک دی ولکه سم پکار دی ټایپ کوم لکه دمرا فار ایگزامپل دا قسم ټایپ کوړتا یو نمبر په ټایپ کوړتا اوکې کا مستقیم لکه چې ستاړوي یعنی مطلب اغورمی د چې ستاړوي خپل مطلب دی عربي د تاړوي خدا مطلب په 2014 کې نوی فنکشن ده کا پر ایگزامپل دا قسم ټایپ کوم چیرې عربي کو کنه خای فنکشن نوم چې ما سره یو دکا دلته زموږ پس مطلب بل ټایپ کوم ورته کلیک کړي باندې سم بکار لکانو عربي کې بکار دی ښا دا قسم څه لکانو سلور دی متاثر کلیک کړي باندې اوس ګوره مطلب څه کوي رومي عدد دي ته مطلب کنورټ کوي عربي کا دمتا ها دا فنکشن نه وی ده ها بل لکه سوې ا ساين مطلب ما څه پکار دل کانو ایرک ساين مې لکه پکار کلیک کړي باندې سمره د ماته تم چیرې پر ایگزامپل 90 درجه لکه یا سټپ کوم لکه یو میټاپ پر سوې لکانو وای دومره د ما سره یعنی دا مطلب خلاف اپ کو ساين د چې ما سره ساين ده ها بیا راځو پس دلته کلیک کړي باندې بل پر ایگزامپل چیرې ا کو ساين ایچ لکه ساين ایچ مې پکار دی ایرک مې پکار تم چیرې د درې چې کوم مطلب سمره ساقه دی ایرک دی انټر کا هایپرابولیک لپاره متاسس فرق وسله لپاره هایپرابولیک لپاره خلاص پس بدلتا بل لکه سوي چې ا تانجان کلیک کړي باندې اوس ماته څه لکانو وای ریټرن د ایرک تانجان
چې دا مقابل کوس تنجان درته ښایي ورته وایم چې را څلور اوکې که اوس ما دا څه دی که نه وایي چې را مقابل کوس دومره دی ساین کوساین تنجان دا چې کومه سره په مثلثاتو کې مطلب چیرې مته سره دا استفاده کېږي هر دلته بیا بله لکه زما څه پکار دی ای تانجان ټو کلیک که دی باندې لکه دا اوس ګورې ډېر مهم شی دی ښه بعض اوقات تاسو د کارس په دستګاه کې مطلب د ایکس محور باندې او د وای په محور باندې مطلب څه لري یو زاویه لري لکه او ته هم چېرې د ایکس محور په 3 عددونو کې دی او د وای په محور باندې مطلب 5 عددونو کې دی ما د دې څخه دا هغه پیدا کړه ته تانجان دی پیدا کړه د ایکس په محور باندې هم راځي د وای په محور باندې هم راځي کلیک که دی باندې ګوره څنګه چل شو ما ته څه وایي وایي دومره دی ښه راځي بیا دلته کلیک کومه بل ملکه څه پکار ورته وایم چې ای تنزاین ایچ کلیک که دی باندې ګوره ما خبره پکې چې ما سره انورس هایپربولیک درته ښایي ښه یو یا پر ایگزامپل ټایپ کوم ملکه 3 او که داسې مې ټایپ کړي 180 درجې یا پر ایگزامپل ټایپ وکړو ته -1 اوس ګوره ما سره کوم دې سره راځي دا رانغی ښه دې سره بس چلو کړو چې مطلب مثبت یو به ټایپ کړو ورته یو انټر کا بیا ما سره کوم مطلب دا نمبر نه راځي راځئ وګورئ دا څه مشکل لري ښه ګوره راځم چېرته ورپسې دلته دې باندې کلیک کوم هلکه څه مې پکار دی ای تنجاینټ ایچ اوس ما ته څه لیکه نو ان نمبر یې نمبر بټوین -1 ایکسکلوډینګ 1 د -1 نه تر مثبت یو پورې مطلب ګوره ښه دې باندې څه کوم تاسو دلته کلیک کوم ورته وایم چې را دې به لږ ما ته څه کوم مطلب لږ هیلپ راکړه ښه هیلپ آن دیس فنکشن اوس ګورو چې مطلب دې کې څه خبرې دي ښه بعضې فنکشنونه مطلب یو څه مغلق دي ښه اوس ګورئ څه ویل که نو ریټرن د انورس هایپربولیک تانجانټ اف ا نمبر د نمبر must be between -1 and 1 څه ده د مطلب د مثبت یو او منفي یو ترمنځ مطلب څنګه دا ته ورته ورکړل ته ګوره څه ورته ورکړه لکه نو ګوره ای تنجای مطلب دومره ما ته مستقیما څه ویل که نو رزلټ وایي دومره راغی ما سره ښه یو صفر بل ته ورته ورکړو مطلب ښه ټایپ کوم لکه چې 0.0 دومره عدد پر ایگزامپل اوس ګوره کلیک که دی باندې څنګه چل شو ما ته مستقیما رزلټ ریټرن کړه ته ښه راځو بیا دلته بله لکه څه وایي چې مطلب زما څه پکار دی لکه نو بیس اوس نمبر لکه ټایپ کوم پر ایگزامپل کوم کې سما د څه لکه نو وایي کنورټ نمبر انټو ټیکسټ ریپرزینټیټیو وی د ګیون ریډکس بیس پر ایگزامپل ټایپ کوم لکه لس څو که لکه 2 کځي هغه ته اوکې که مستقیما چېشته لکه نه وړو دا یې مطلب چینج کړه بیس مطلب څه ورته چینج کړ ښه دا قسم لکه زما په کار ته چې ایکول بیس کړه ته چې لکه یو عدد دی پر ایگزامپل څومره ته چې څلوېښت څه که ماته ریډیس لکه د څو هغه ته غواړم ته چې اتو انټر کړه اوس ګوره ما ته څه ویل که نو وایي د اتو په کې مطلب دومره کېږي دغه دا ما چې لکه دا قیدي دي ښه د دوو قاعده څه ده مختلف قسم چې د قاعدګانې لري ښه بیس ورته وایي دا فنکشن مطلب په ایکسل کې نه وي راغلی ښه بله لکه څه وایي سین مات کلیک که دی باندې لکه یو عدد لکه ټایپ کوم څومره دومره ټایپ کړه ښه څه وکړه سګنیفیکنس مالې چې لکه د ملټیپلای ویچ وان ټو راوند ورته هم څه وکړه لکه دلته اوس ګورې ما ټایپ کړی چې 0.3 صفرونه مطلب کې څه وکړه لکه دا په 0.0 کې دومره کې مطلب ضرب کا یا داسې ټایپ کا یو کې ضرب کا مطلب کلیک که دی باندې څنګه چل شو لکه نو درې خانې څه کړلې جدا کړل راوند اف یې که څه یې کړم راوند ته مطلب چینج کړه دا هم په ایکسل 2014 کې نه وي راغلی دی ښه څه لکه ورته وایي ایکول سیلینګ مات ورته وایي ښه چې یو عدد ټایپ کړه لکه ورته وایم چې 200 دومره څه وکړه لکه 100 کې ضرب کړي ته 2 کې ضرب کړه انټر کړه مستقیما چېرته لاړ که نو دوه خانې څه کړلې ختم کړلې ورنه ښه راځه بیا دلته دې باندې کلیک کوم بله لکه څه وایي چې مطلب زما څه پکار دی کمباین مې پکار دی یعنې ترکیب مې پکار دی لکه څه قسم ماته چېرې ټوټل آیټم څومره ورته وایم چېرې 15 څلور څه که د دې ماته کمباینیشن وښایه کلیک که دی باندې څه ویل که نو 15 جواب یې ماته راویستو ښه که داسې ویم چې لکه ایکول کمباین که ماته څه که کمباین اوکې که لکه څه مې پکار ورته وایم چېرې یو نمبر دی لکه دا پر ایگزامپل دومره نمبر دی ښه اوکې که ما دا څه ویل که نو دی اوس مطلب ایر راته راوړ ښه نمبر لږ ذره کم ولا ټایپ کړم ښه دا به شپږ کړو ترکیب یې دا 2 که انټر که څه ویل که نو 15 ښه راځو بیا دلته کلیک که دی باندې بله لکه څه وایي چې کمباین ای دا ګورې 2014 ایکسل کې مطلب نه وي راغلی ښه پر ایگزامپل ټایپ کومه لکه څومره ورته وایم چې پر ایگزامپل فرض که دا 15 او 3 ترکیب ماته وښایه څه وایي لکه 15 دا لکه نو چې موږ تاسو سره ترکیب دی چې لکه نو ترکیب دی ته وایي کمباینیشن ښه راځه بیا دلته بله لکه څه وایي چې کوساین مې پکار کلیک که دی باندې ورته وایم چې کوساین دی څومره 90 درجو انټر که څه ویل که نو منفي دومره راغی سیدا او که داسې ټایپ کوم چې ایکول کوساین کله کله ته څومره پر ایگزامپل ټایپ کوم چې 180 درجې کوساین څومره دی څه ویل که نو منفي دومره کوساین سیدا
ها او کوای داس نه ویل که زما څه پکار دی ته چې کوساین ایچ کلیک کړي باندې ګوره هایپربولیک زما پکار دی مطلب ته چېرې یو پر ایگزامپل یا لس پر ایگزامپل اوس مالا چېرې کنه وای دومره دی دا دومره کوساین چې کوم دی 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 خټه کوم لکه یو کلیک کړي باندې څنګه چل شو ماته دی هایپربول او کوساین چې کې ډسپلی کوي راته ها بیا راځور پس دلته بل لکه څه وایي چې مطلب کوت می پکار کلیک کړي باندې ګوره کوتانجان مې لکه پکار دی څه قسم لکه وتم چېرې د 90 درجو کوتانجان مله څه کو ډسپلی کا څه ویل کنو منفي 0 دومره راغی ما سره صحیح دا قسم ټیپ کوم لکه ایکوال کوت صحیح کوتانجان مې لکه پکار سمره یو سلو اتیا درجه انټر کا سره زما سره مستقیما الته ریزلټ سره ریټرن کوي ها بیا راځور پس دلته بل لکه څه چې مطلب کوتانجان ایچ زما پکار کلیک کړي باندې ګوره یعنی مطلب هایپربولیک زما پکار شو سمره یو اوکې کا مستقیما څه کې ماته دغه ریټرن کوي راته صحیح ده خرازو بیا بل لکه چې موږ تاسو وایي چې را سو کا ریټرن د هایپربولیک کوسیکینډ اف ان انګل کلیک کړئ باندې کا کوسیکینډ مې لکه پکار دی سی ایچ سی ایچ دا اوس ګوره سی ایس سی ایچ دا لکه نه په 2016 کې نه راغلی ده کوسیکینډ اوس ټایم چې هایپربولیک مطلب 2 دی د دې ماته څه کوسیکینډ ریټرن کوم را ماته چې را دومره دی کلیک کړئ باندې دا اوس ګوره په بخاني اکسلونو کې مطلب کوسیکینډ نه وخه تانجان ساين کوساین تانجان و پکې کو تانجان دا اوس مطلب څنګه شو پکې دې کې مطلب نه غلای کوسیکینډ هم پکې څنګه شو مطلب راغی ها بیره ور پس دلته بل لکه څه چې ډیسیملز ما پکاره کلیک کړئ باندې ها کنورټ د ټیکسټ ریپرزینټ ا نمبر गिवन انټو ډیسیمل نمبر تم ټایپ کوم لکه فار ایگزامپل دومره ا 0 یو 0 داسې عدد می ټایپ کول ورته سو دا لکه مطلب چینج کو تم چر 2 وتا کلیک کړئ باندې سو لکه ماته چې یو وشته دا لکه نن تاسو به لخر په نمبر سیستم کې وایو ښا ګوره دی 2 قاعده دی 8 قاعده د 14 قاعده صحیح ده دا مختلف قسم چې تاسو سره قاعده دي ښا 2 لس 8 او 14 دا مختلف قسم چې تاسو سره قاعده دي ښا فار ایگزامپل چې را ډیسیمل نمبر څخه ډسپلی کراته ډیسیمل ته چینج کا دا لکه کوم د نمبر ته چې دا قسم یو نمبر دی سل بیا ټایپ کوم لکه چې سل صحیح دا بینری نمبر دی تاسو سره سو دا لکه چینج کو تم چر د 2 لس سیستم ته چینج کا سو لکه دومره د دې سره حق دا مطلب چینج کوم څه لکه دوه ته مطلب چینج کوم اوکې کا سو لکه شپږ دیر کوم د څنګه مطلب دې کورس نه دی سل او سل له دا بینری کوډونه مت سره کمپیوټر سره پم دی پویږي بس صحیح خارزم ور پس دلته بیا بل لکه سوي چې مطلب تاسو په کار شو ډیګري تاسو په کار شو درجه کلیک کړئ باندې اوس مله څه لکه نو کنورټ رادیانس ټو ډیګري مطلب غواړم رادیان څخه کوم چیز چینج کما یو مطلب ډیګري ته چینج کما لکه سمره وتم چې درې رادیان سمره کی ماته چې یو سل یو درجه کلیک کړئ باندې راغم تاسو ها کته و چې مطلب دا قسم زما په کار نه ایکوال ډیګري کراته څه کا ډیګري مله کا په کار سمره ډیګري سمره انګل غواړم چې یو سل اتیا درجه مطلب دا څه کار رادیان ته چینج کسو لکه نو دومره رادیان کی کلیر شو خاراده ور پس دلته بیا په دې کلیک کوم بل چې تاسو سره و چې ایون مین تاک جوف مطلب تاسو په کاری کلیک کړئ باندې ها یو می ټایپ کې څه چینج کړه کانو جوف ته وړو درې ټایپ کوم لکه څو ته اړوي مستقیما سلور ته اړوي یعنی مطلب یو تاک عادت څه کوي جوف ته چینج کوي کلیک کړئ باندې ما څنګه شاو ایون ته چینج شو ښه بیا تم چې ایون کله کا نه چې ما سره تاک دی کنه چې دا انټر کم څو راځي لس جوف کوي درته ښه تاک چې اړوي جوف ته اړوي خلاص بیا دلته ورپسې بل لکه سوي چې زما څه پکار دی لکه فیکټوریال می پکار دی فیکټ کلیک کړئ باندې لکه د څو فیکټوریال دی پکار دی ته 15 فیکټوریال مله ډسپلی کا سو وي یو سلو شل سلور ضرب 15 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 مکمل سمره کیږي یو سلو شل کیږي دا څه لکه غواړي چې ایکوال فیکټ ډسپلی کړه سمره لسو انټر کا سمره راګه ما سره ډیر زیات د ما سره کوم ډسپلی کیږي فیکټوریال ښه پر لپس څه کوي دا مطلب ضربوي ایکسپینډ کوي درته خلاص ور پس لګ بیا trigonometry in 1% تر زما بل لکه چې موږ تاسو راوي چې مطلب زما څه پکار دی ښه دا وشو بل لکه فاک ډبل مطلب ته ډبل فیکټوریال غوړی لګاو تم چېرې د 15 ډبل فیکټوریال څو کېږي 15 داسې کله کنه یو بل باندې شاید تقسیموي وي چې په دې شکل دا مطلب څه کې دا ریټرن وسوي لکه د ویلیو اف ویچ ریټرن ډبل فیکټوریال مطلب د 15 سو کله ماته ډبل فیکټوریال ډسپلی کو سیدا دا فکر کوم تقسیم کوي یو بل باندې سیدا وته دي 2 3 راته پیدا کا دي 2 پیدا کا لس پیدا کا ګوره دا څه کې مطلب درته خپل آماده مخ کې خاطر یو چل بو چې هیلپ ان دیس فنکشن کلیک کړئ باندې اوس ګوري چې مطلب دا څه قسم دی ښا ګورم ته ماته څه کې معلومات ډسپلی کوي ښا ګوره دا قسم نمبر دی ښا ګوره ها
n فیکټوریال از ایکوال ټو پلان کې دا ګوره په دې نمبر څه کې مخکې ځي ښه دا عمومي شکل دی او تماته چې مطلب د شپږ فیکټوریال څه وایي چې ډبل اوس ګوره اته سره چې کوم نه مطلب چې ما سره د دې ډبل فیکټوریال دی ښه دا به کلوز کو ښه او تم چې لکه شپږ فیکټوریال مې پکار ده اوس ګوره ماته څه وایي اته څلوېښت چې دا دې ته وایي ډبل فیکټوریال ښه خلک لاندې ورپسې بیا راشو ښه راځو دلته ډبل فیکټوریال مو شو بل لکه چې دې تاسو سره فلورال میچ کلیک کړئ باندې لکه ټایپ کوم څومره او تم چې را زر اشاریه دومره ده څو کله کا دې سره 2 ضرب کا سیدا موډ کوم موډ کې څه پکار راته چې را فار ایگزامپل 0 موډ ته وړو کلیک کړئ باندې څنګه چل شل کنو ا دوه خني سکله ایلیمنټ جوړل مطلب تقریبا دا سیلیک په شان مطلب دام کار کوي ورنږدې راخه فلور ښه په دې کلیک کوم بیا لکه بل لکه څه چې جی ډي سي تاسو په کار شي مطلب ګریسټ کمن ډیویژنز ها جی ډي سي لکه زما په کار انسو کا دی باندې کلیک وکا دا ور پس دلته لکه سو کا په دې کلیک وکا جی ډي سي لکه سوري په کار دی تم چر د لسو او شلو جی ډي سي څومره د ماته څه لکه لس کلیر شو دا سټیپ کوم لکه ایکوال جی ډي سي جی سی ډي دا دی او تم چر لکه څوره ما سره سل عدد دی کاما 200 عدد دی او کاما 300 عدد دی مانه څنګه دی پیدا کسو لکانو سل تر ټول څنګه دی مطلب لو جی ډي سي ته چې په دې تقسیمیږي پورا ښه بیا زور پس دلته دا مو شو بل لکه څه چې انټیجر لکه زما په کار دی ټایپ کوم لکه داسې انټر کسي راغله ما سره انټیجر یعنی مطلب مکمل عددونه ما ډسپلی کوي ښه کومه شری برخه چې څه کوي لمنز جوړي هغه کاسم په کار شو انټیجر آی ان ټي کلیک دی باندې سمرا زر اشاریه سل اشاریه دومره څه کیږي اشاریه لمنز جوړي درته صرف څه ډسپلی کوي درته فقط اماغه انټیجر برخه ډسپلی کوي بل لکه څه په کار دی لوګ کلیک باندې ته څومره په کار دی ته چر د سل لوګریتم ماته پیدا کړ 100 په قاعده د 200 په قاعده اوکې کا سوې لکانو 2 سیدا دا سټیپ کوم لکه چې ایکوال لوګ څومره لکه ټایپ کوم چې فار ایگزامپل 0 اشاره څومره 50 دي 100 قاعده لکه لس په قاعده باندې 20 من قاعده انټر کا سوې لکه دا وایي صحیح نه ده کنه یار ها ټایپ کول کا 2 قاعده بیا هم نه اخلي کله ته مطلب بل د ورته ورکه مخه سل دې 2 په قاعده مستقیما څه کیږي جواب ته ماته کوم دی راکوي سیدا خلاص بیا دلته ماته انټرګنمیټیو فنکشن باندې کلیک کوم دا مو شو بل لکه څه ما په کار دی لوګ 10 کلیک کړئ باندې دا مطلب صرف څه کو نمبر ورته ورکوا دې قاعده څومره ده مطلب دې لس دې قاعده ده ښه ټایپ کوم څومره تم چر 200 د لس په قاعده مطلب دې جواب څومره څه لکه 2 اشاریه دیر شو کوم دې څنګه ماته دې لوګ 10 دې وایي ښه ټایپ کوم لکه لوګ 10 مطلب د لس په قاعده چې کوم لوګاریتم دې څومره لکه سب کار دی سل انټر کسو لکه نو 2 سره خارازو بیا دلته دا چې دا کار موږ تاسو سره مطلب میټرم دی خاري ټرن میټریکس ډیټرمینیشن اف ان ایری ګور لکه دا سره پر موږ تاسو لکه نس فرق کوو میټریکس پر لکه نو ښه میټریک دا قسم یو سیستم دی ښه دا ول مې دي ښه ټایپ کوم لکه 1 2 داسې ښه جواب اسمه شما سره صحیح راونی وشتو دا به ختم کړي نه خلته به ټایپ کوم لکه 1 2 3 او دیو خو به ټاپ کې بخښه مطلب 2 ستون ولا شي 3 4 5 10 مخ راځه دا به انتخاب کول ته ودرېږو چې مطلب مال سکه سره ریټرن کماته د دې ماته میټریم را پیدا کړه خلاص په دې باندې کلیک وکړه کوم ځای دی ورته مشخص کړه دغه ځای دی اوکې کا سره زما سره بیا هم ایر راغی لکه خایو کار به وکړو دا بس کوم مطلب دا مکمل نه انتخاب ورته ښه انټر کا اوس څه ویل کانو جواب اسم راغی یو راغی دا کوم میټریکس سیستم دی ښه راځو بیا دلته دې باندې کلیک کوم بل چې موږ تاسو سره وایي چې را زما څه پکار دی کانو میټریکس انورس مې لکه پکار دی کلیک کړئ باندې کوم ځای دی ته چې دغه ځای ده دا به انتخاب کړئ دې معکوس پیدا کوي ښه کلیک کړئ باندې ویډیو بیا ما سره کوم ته ډسپلی کړئ شو اته چې را ایکوال مینیورس کله کچې په تم دا ځای دی فار ایگزامپل نه 2 بوله ټایپ ورته ښه دا یو اوس ګوره ما څه لکانو یو د خلاف د متاثر سره خراج دلته بیا بل لکه چې ماته چر مطلب ساس په کار وکنو ملټي هغه د متاثر مطلب دی میټریکس د متاثر کلیک کړي باندې لکه
څومره وته چېرې یو کاما دوه داسې ورپسې مخکې راځم ښه دا مې ټایپ کړه لکه وته چېرې بله ایرې دغه ده لکه داسې وچل وکړه دیولنۍ ایرې کې دا ورته ورکړه ښه ګوره وته دا یو عدد دی دا د دې مطلب چې ما سره شي دی ایرې ده او دا ما سره مطلب بله ایرې ده ښه اوکې که ما ته بیا هم رانغله دا به څنګه چل کو ورسره ګورئ داسې به ټایپ کو ورته ښه چولنۍ ایرې دغه ده لکه کاما دوه اوس راځي ما سره درې راوړم ما سره بیا ټایپ کوم لکه ایم ملټي چې لکه نو ایرې ورته یم چېرې پنځه شپږ څه ویل لکه نو خپل منځ کې سره ضرب کړه که نه څومره شو پنځه شپږ دېرش جواب یې راویسته راته ښه بل لکه چې تاسو سره وایي چېرې مډیولر کلیک که دې باندې لکه ګورې بعض وخت تاسو یو نمبر ټایپ کوئ ښه 21 تقسیم په 2 باندې جواب څو راځي 10.15 راځي که نه کلیک که خو ما ته لکه هلته یو راغی دا ولې باقي مانده یې راته وښودو څه یې راوښودو باقي مانده د دوه عددونو تر منځ څومره فرق دی یو فرق دی ټایپ کوم داسې لکه اووه موډ کړه داسې ښه اووه تقسیم په 2 باندې ډیوایزر بای 2 انټر که څه ویل که نو یو که داسې مطلب ټایپ کوم ګوره ایکول اووه دا قسم که اوس ټایپ کوم انټر که اوس څه ویل که دا وایي زه نه پېژنم تا څه ټایپ کړل دا هغه چې کوم مطلب دا صحیح نه پېژني دا ګوره که داسې ما ټایپ کړم دا به تقسیم شره 3.15 به راشي دا موډ فنکشن څه کار کوي مډیولر ډسپلی کوي یعنې کوم چې ریمایન્ડર کوم چې باقي مانده دی ښه ښه راځو بیا دلته بل لکه څه وایي چې مطلب ایم راوند ستاسو په کار شي ریټرن د نمبر راوند اټ ډیزایر ټو ملټیپلای ښه یو نمبر ټایپ کوم لکه څومره وته یم چېرې 0.0 به دومره څو که لکه ضرب کوته یم چېرې 0 دومره کې څه که ضرب کوي دا قسم یو کې ضرب که لکه کلیک که چې ما سره لکه نو راونډا پې کړه صحیح که ما ته راونډا پې کړه جواب یې څومره راویستو 100 جواب یې راویستو ښه بیا راځم دلته بل لکه څه وایي چې پای ستاسو په کار شو ګوره دا مستقیما څه راځي خپل قیمت یې راوړي ښه دا زیر یو ارګیومنټ فنکشن ده ښه ټایپ کوم لکه پای قوس شروع قوس باندې انټر که څه راځي ما سره مستقیما دا ما خپل قیمت راځي ښه 3.14 دا ثابت قیمت دی ښه مطلب چینجیبل نه دی خبره لکه څه وایي پاور ستاسو په کار شو کلیک که دی باندې وته یم چېرې 3 پاور په طاقت دي څو 3 جواب یې څومره شو 22 دا قسم ټایپ کوم لکه ایکول پاور که راته څومره یو عدد ټایپ کوم وته یم چېرې اووه چې کله زه مطلب د دوه په قاعده باندې اوچت کوم څومره راځي 9 اووه 9 د پاور په تر مطلب څه کولی شي ته د هماغه طاقت پیدا کولی شي ښه خبره لکه څه وایي چې مطلب پروډکټ مینز ضرب کولی لکه یو نمبر ټایپ کوم وته یم چېرې 4 ضرب 5 5 څلور شل ضرب 3 شپېته ضرب 2 ضرب کا ورسره کلیک که دی باندې دا چې موږ تاسو سره مطلب په مسلسل ډول ته کولی شو نمبرونه څه کې ضرب کړي داسې هم ټایپ کولی شي لکه ښه وته یم چېرې ایکول پروډکټ که لکه پروډکټ مین ضرب کول لکه اول 2 3 ګوره دا چیرې ما سره لکه نو ملټیپل ارګیومنټ فنکشن دی اوکې که څه ویل لکه نو جواب یې څومره راغی 100 جواب راغی ښه راځه بیا دلته دا مشبل لکه چې ما سره کوپیشن مین عامل مشترک چې موږ تاسو ورته وایو چې دا ښه وته یم چې پر ایگزامپل یو نمبر دی څومره لکه ټایپ که ورته 21 لکه ښه ډینامینیټر لکه څه یم چېرې 3 کلیک که دی باندې څه ویل لکه نو د 3 او شر تر منځ عامل مشترک څو دی اووه دی صحیح شو د 3 او د 21 او 3 تر منځ مشترک عامل څومره دی اووه دا سټیپ کومه لکه وته یم چېرې ایکول کوپیشن کله راته چې کا کوپیشن کلیک کړئ باندې څومره ده ماته چې نمبریټر پر ایگزامپل و نه سرویس دلته کوته چې دی وو د تر من څومره ده متاثره سوي لکه نو و چې کوم دي عامل مشترک د کوپیشن ورته وایي خلاص بیا دلته کوپیشن پر شنه مشوله بل لکه سوي رادیان ساس په کار شو کلیک کړئ باندې لکه وته چې دوه رادیان څو درجه کې دا سه یا 3 دومره رادیان مطلب څو درجه کې ګوري ماته مستقیما څه کې دا راوړي ها دا سم ټایپ کول شو چې ایکوال رادیان کلیک کا څومره لکه څومره انګل څه په کار دی وته چې د 380 درجه مطلب څه کماته دې رادیان وخایي کلیک کا سوي لکه شپږ اشاره دومره یو دایره چې کله په دومره باندې تقسیم کې دومره پای رادیان کېږي دا صحیح ده خارازو بیا دلته دا مشوله بل چې ماته چې رند کلیک کړي باندې لکه ها دا چې مثلا مطلب یو ویډیو دا چې موږ تاسو را یو ویډیو دا ور ضرب کوي خلکانو پر راونډ اپ کې د موږ تاسو کو کار خلوخه
چې کله کنه دی نه په راوند اپ کې کار اخلو دا قسم ګوره وتم چې ایکول رینټ کا لکه سکا رینټ کا څومره لکه وتم ټیپ کوم چې لکه سل اشاره دومره او تقسیم په 100 باندې لکه دومره باندې اوس ګوره مرسي کې دغه کنه راوند اپ کوي راته صحیح کوي راوند اپ کوي رینټ خپل یو هغه د مطلب قیمت ته ښه خدا مشبل لکه څه په کار دي لکه یو راوند اپ دی یو راوند ډاون دی کلیک کړي باندې لکه غواړي چې راوند ډاون یې لکه ټیپ کوم لکه دومره خاصونه لکه څه په کار ته چې نومریک ډیجیټ دوه مطلب کم کا یا پر ایگزامپل 3 تاسو په کار شو تم چې یو می په کار ده فلکه 3 می په کار دی اوکې کا څنګه چل شو هغه څه کماته راوند ډاون کې یو راوند اپ دی یو راوند ډاون دی ښا خدام شو بل لکه ته چې راوند اپ زما په کار کلیک کړي باندې اما قوانین دی پکې ښا ټیپ کوم لکه دومره سل اشاریه ډاټ دومره د دې ما سره تم څو کلکه دا راوند اپ کا څو کلکه درې کې یا پر ځم تم چیرې دوه کې کلیک کړي باندې څنګه چل شو ماته دوه خانه راوند اپ کو یو اپ د یو ډاون دی ښا راوند اپ خدام شو ښا دام شو خبره کچې تاسو وایي چې مطلب راوند اپ څو کا مطلب رینج بیټوین دا موږ تاسو مطلب مخکې کار وکړ باندې نه رینډ مم کار وکړ راوند مم کار وکړ خدا شن پاتې دا به دی باندې کار وکړ راوند اپ بیټوین لکه څو کا ټاپ لکه چې کوم سره دومره د ښا کاما دومره د میسه کوټه ټایپ کو سیدا او مطلب چې کوم دی باټم دومره شو ټاپ کې مطلب دومره شو ما سره سیدا یو دا قسم ټایپ کوته کلیک کړئ باندې سره جما سره دا راغی خارازو بیا دلته بل کمپلیشن لکه پاتې وا کوپیشن ته مشو دا مشو رومین لکه کلیک کړئ باندې مطلب تا غواړي یو نمبر سکے عربیک ته مطلب چینج کې خادمونه د ما سره پر ایگزامپل دومره د می ټایپ کلیک کړئ باندې سکی ما سره دا ډایرکټ مطلب رومیک ته مطلب چینج کوي خا رومیک چې تاسو ورته وایي خا بیا راځو ورپس دلته دا مشو خا راوند اپ مشو دا رینډم مشو بل که چې ماتره سکند لګه کلیک کړي باندې غواړم مطلب سکند ریټرن کې څومره وته چې پر ایگزامپل یو سل او 80 درجه کلیک کړي باندې ما سره کانو یو سل 80 درجه سکند دم رکیږي دا سم ټایپ کول شل کا سکند ریټرن کا څومره د 370 درجه اوس ګورم چې کې مستقیم د دې سکندم ریټرن کوي راته خاص سکندم مشوره دور پس بیا بل که چې سب کار سکند ایش سب کار کلیک کړي باندې سکه سم لکه وته چران return the hyperbolic secant of angle ټایپ کوم لکه دومره د ما سره پر ایگزامپل اوکې کا سوال کنه سکند دومره شوم تاسو سره خرازو بیا د باندې کلیک کوم بل لکه چې ما سره مطلب سم سیریس لکه غواړي باز وخت څه مطلب بازي هغه جمع کې سره ایکس می ور باندې مطلب 3 دیم تاسو سره 2 دی پر ایگزامپل ایم کې پر ایگزامپل دومره دیم تاسو سره مشترک مخرج کوم ما سره دومره دی یو دی کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه شوی دا جواب یې څومره شو ما سره نه شو سیدا ښه اوس ګوره دا 3 او 3 شپږ او 2 اته یو څه کوم مطلب سره جمع کوم مستقیما څو راغی جواب یې څومره راغی نه سم سریس مطلب دا سمیشن په شکل باندې څه کوي کار کوي ښه خارزو بیا دا مو شو بل لکه سوي ساس په کار دی ساين ساس په کار دی کله کده باندې لکه ټایپ کوم دا سوتم چر منفي لس کوم د څه قسم دی مال څه لکانو منفي یو او کدا ټایپ کوم چې لکه ایکوال ساين کراتا کلیک کا څو باندې لکه ټایپ کوم چې لکه زر اصل څه لکانو یو راغی د منفي لپاره سره لکه تاسو منفي یو او د مثبت لپاره مثبت یو ته وي ساين فنکشن چې لکانو ساين فنکشن خرازو بیا دلته بل چې ما سره مطلب ساين دی کلیک کړئ باندې که تاسو څومره ساين په کارته چر ساين د 90 درجو دومره کیږي وای د دې 10 نیو شکل چې ایکوال ساين کراته څومره د 180 درجو سو وای لکه ساين دومره کیږي سیدا ها بیا راځو ورپسې ساين فنکشن مو شولا بل چې ما ته چر ساين ایچ کلیک کړئ باندې ساين ایچ ورته چې پر ایگزامپل هایپربولیک دومره دی ما سره د دې ساين څومره کی سو وای لکه نو یو اشاره دومره کوم د ساين ایچ شوم تاسو سره هایپربولیک لپاره ساين درته راوړي خبر لکه سوي سکوير ریټ کلیک کړئ باندې مطلب مربع جذر صاف کار شو سو وته هم چیرې 2 مربع جذر څو کیږي وای دومره کیږي کټایپ کوم چې شپاړس څومره کیږي سوي سالور کلیک کړئ باندې دا سټیپ کول چې چیرې سکوير ریټو څومره لکه
ټایپ کوم چې لکه مربع جذر د دغې 9 مطلب څومره کېږي څه وایي لکه نو 9 دې داسې ویل کېږي سکویر ریټو ښه ستا داسې په کار شو چې لکه څه وکړه ماته مطلب په دې شکل زه غواړم سکویر ریټو پای کلیک که دې باندې لکه نو مربع جذر هم پیدا کړه خو دې پای عدد هم ورسره څه که راوړه څومره لکه دومره اوکې که څه وایي لکه نو 4 دومره راغی ما سره ساین سکویر ریټ اف پای څه مطلب شو چې د عدد سره څه کوي پای هم مطلب دې هم ورسره مربع جذر پیدا کوي بالاخره عدد ریټرن کوي درته ښه راځو بیا دلته لاندې راځو ورپسې پرې کلیک وکړه ښه سکویر ریټ هم وشو بل لکه څه پکار سب ټوټل دا موږ تاسو وروسته کارو ښه دې کې څه خبرې دي ښه سب ټوټل هم پاتې شو اګریګیټ فنکشن هم پاتې شولې ښه دې باندې خره سټیپ بای سټیپ موږ تاسو کار کوو دې کې ډېرې خبرې دي سب ټوټل کې ښه الکه سم څه لپاره استفاده کوو سم جمع کول لپاره استفاده کوو ښه ټیم چې لکه دومره د ما سره دومره د ګوره مستقیما څه کې درته مجموعه رو بس دا سم ټایپ کولی شي لکه ایکوال سم که دا ګورې مهمه فنکشن ده ښه 10 شل 10 40 50 څه کوه لکه ورته ټایپ کوه څه وایي لکه جواب یې څومره راغی 150 دې جواب راوت ښه سم څه کار کوي جمع کول کوي ښه لکه سم ایف څه کار کوي لکه دا مشخص هغه غواړي ښه مطلب کرایټیریا د دې لپاره موږ څه کوي فرق کوو څه قسم ګوره دلته لکه ما ټایپ کړه لکه څومره دومره دا قسم لکه څه ټایپ کوو ته چېرې څه وکړه ماته سم ایف کا کلیک کړه دې باندې سم ایف که چېرته مطلب څنګه چل شو دې رینج کې هلکه څنګه چل شو ګریټر دین څونه صفر نه زیات څه وکړه لکه دا ځای ماته څه کړه جمع کړه څه وایې لکه تا وایي صحیح ټایپ نه کړه دا رینج چې کوم دی مطلب تا غلط ټایپ کړی دی ښه دا قسم چل به وکړو ښه ګوره سمپل دلته ما مطلب ټایپ کړل لکه دومره دا قسم پر ځم ما څه کړل نمبرونه ټایپ کړل ښه سم ایف مې لکه پکار دی ایکوال سم که راته ایف که چېرته څنګه چل شو دا ځای کاما ګریټر دین څونه لکه صفر نه نو څه وکړه لکه ماته کاما دا جمع ته څه کړه جمع کړه څه ویل تا دا وایي تا صحیح نه ټایپ کړه لکه سم ایف که چېرته ښه یو دقیقه څه وایي ماته جواب څومره راغی دومره جواب ماته څه کړل دا ډسپلی کړه تا ښه دې باندې موږ تاسو بیا هم فرمولونه پنشونې کې ورباندې کار کوو ښه بل لکه څه وایي چې سم پروډکټ ته لکه زما څه پکار دی لکه نو جمع کول مې پکار یې تم چېرې دا عدد دی لکه دا عدد دی او دا عدد دی څه که ماته دې جمع راوباسه ضرب یم که سره او بیا څه وکړه ماته جمع راوباسه کلیک کړه دې باندې جواب څومره راغی 12,000 ښه راځه بیا دلته ورپسې په دې کلیک کومه سم پروډکټ هم وشوله بل لکه څه وایي زما څه پکار لکه سم کیو ایس کیو ښه مطلب څه وکړه ماته لکه سکویرز ماته جمع کړه کلیک کړه دې باندې کوم عدد ته چېرې نمبر 1 9 شو پر ایگزامپل او دې کې ټایپ کوم څومره لکه نو ته چې 9 کلیک کړه دې باندې څنګه چل شو ماته دې جواب راویستو سم هم کراته او دې جواب هم راویستو ماته ښه بل چې دې تاسو سره وایي چېرې ښه سم ایکس واي 2m کلیک کړه دې باندې لکه نو د ایکس په محور باندې پر ایگزامپل دا یو عدد دی ښه 4 15 پر ایگزامپل دې کې ټایپ کوم شپږ کلیک کړه دې باندې څه وایي لکه نو منفي 11 ښه ایکس او واي محورونو خبرې کې درته ښه بیا راځه ورپسې دلته لکه بل څه پکار شو ورته هم چېرې دا قسم نوم کار سم ایکس 2 پی واي 2 کلیک کړه دې باندې ورته هم چې ایکس محور پر ایگزامپل شپږ دی او د واي محور مطلب لس دی کلیک کړه دې باندې څه وایي جمع څومره شو تاسو سره 160 ښه راځه دلته ورپسې بل لکه چې ماته چېرې مطلب سم ایکس ایم 2 واي کلیک کړه دې باندې ورته هم چې د ایکس محور مطلب شل دی او د واي محور مطلب شل دی یا پر ایگزامپل 2 دی کلیک کړه دې باندې 340 جواب یې راویستو ښه راځه بیا دلته په دې کلیک کومه بل پر ایگزامپل تاسو پکار دی که نو تانجان مې پکار کلیک کړه دې باندې لکه تانجان دې څومره لکه ورته هم چېرې 1 تانجان څومره کي 1 دومره دا سم ټایپ کولی شي لکه ایکول تانجان ښه تانجان مرسم څه کا پیدا کا تانجان څومره لکه 380 درجو اوکې کا څه ویل لکه نو دومره تانجان کېږي ښه راځه دلته بیا په دې کلیک وکړه بل لکه څه پکار دی تانجان ایچ هایپربولیک ستاسو پکار شو دا قسم لکه ورته هم چېرې د 180 درجو تانجان ایچ څومره کېږي یو چې دا او اخرنی نمبر فنکشن دی ما سره مطلب ټرینګ فنکشن ده ښه کلیک کړه دې باندې لکه نمبر ټایپ کوم لکه څومره دومره اشاره دومره
څو لکه 3 خانې مطلب څه که اشاره ته ختم کړه 2 خانې کلیک کړئ څنګه چل شو ما سره هغه اشریه یې لیمین جوړله دا قسم تاسو لکه په کار شولې ټایپ کوئ چې لکه 100 تقسیم پر 3 باندې اوس دا قسم رانغی که نه ایکول به مخکې که ورته اوکې که په دې شکل ما ته راکړه ته چې ایکول ټرین که راته کوم ځای لکه دغه ځای اوکې که څه قسم راغی ما سره اشري برخه یې لیمین ځای وړه درته ښه دا تقریبا 3 شپېته فنکشنونه چې کوم تاسو څه کړل په مات اینټ ټرایګونومټري فنکشن کې ولوستلی صاف کړم